یو وخت یو بېوزله هلک و چې تل به یې د خلکو په باغونو کې کار کو. یو ورځ د باران توره شپه کې هغه د یو پخوانۍ ونې لاندې ناست و. یخ او لوند، خو بیا هم په زړه کې یې هیلې ژوندۍ وې. ناڅاپه یو بوډا سړی راغی چې جامې یې هم د هغه په شان زاړې وې. بوډا ترې وپوښتل: ولې دومره غمجن یې؟ هلک وویل: زه هره ورځ کار کوم، خو بیا هم ژوند راته اسانه نه کېږي. بوډا وخندل او وویل: ستا ستونزه غریبي نه ده، بلکې دا ده چې ته خپل ځان کم ګڼې. هغه هلک ته یې یو کوچنی تخم ورکړ او وویل: دا وکاروه، خو هره ورځ ورسره د باور او زحمت اوبه هم ورکوه. هلک تخم وکاره. ورځې تېرېدې، خلکو ورباندې خندل، خو هغه ناکامي ونه منله. څو میاشتې وروسته له هماغه تخم نه یو ښکلې ونه راشنه شوه چې خوږې میوې یې لرلې. خلک چې به رالل، د هغه نه به یې میوې اخیستې، او ورو ورو هغه هلک د خپلې سیمې یو بریالی او محترم سړی شو. یو ورځ هغه بیا هماغه بوډا ولید، خو دا ځل یې موسکا پر شونډو وه. بوډا وویل: ما درته صرف تخم نه و درکړی، ما درته باور درکړی. کله کله ژوند موږ ته کوچنی فرصت راکوي، خو که باور او حوصله ورسره وي، هماغه کوچنی شی زموږ تقدیر بدلولی شي.